یو څوک داسې زنانې له ورسي چې د هغې خاوند پر سفر باندې دا زنانې ته هم پکار خاوند په غیر موجودګۍ کې د هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د دې ښځې له ځواني د لیونتوب یو شعبه ده عند شهوت عند الغضب عقل کار پېژني که چیرې د یو زنانې خاوند مسافر وي په سفر باندې تللی وي یا په کلونو کلونو په خوارۍ پسې تللی وي نو د هغه د کور والا د خپلوانو د قریبانو هغه قریبان هغه خپلوان چې محرماتو کې نه وي هغه دا حق نه لري چې بیا دغه ښځې له راسي په خونه او په کمره کې د دې سره کښېني ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ندخل على المغیبات حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام موږ د دې څه منع کړله چې یو څوک داسې زنانې له ورسي چې د هغې خاوند پر سفر باندې وي سوا د پلاره سوا د خپل وروره سوا د خپل ماما سوا د خپل اکا یعنی هغه رشته داران چې هغه په محرماتو کې دي محرم دي هغه حق لري چې راسي دا نور چې څومره دي که د ماما زامن دي که د خاله زامن دي که د اکا زامن دي چې څومره رشته داران دي دا حق نه لري چې د خاوند په غیر موجودګۍ کې دی د هغه زنانې کره راسي او بیا په کمره او په خونه کې ناستې ورسره بانډارونه کوي ګوره عزتمنو دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمان پیغمبر علیه الصلاة وسلام کرابتو ختمولو نه دی راغلی بلکې کرابتونه جوړولو ته راغلی رحمت للعالمین دی پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې څومره ارشادات دي که چیرې سړی پر هغه باندې عمل وکړي کرابتونه به جوړ وي که چیرې د هغه څه سرغړونه وکړي کرابتونه به ختم اوس په خپل کور کې خو دومره په ازادي سره نسي ورسره کښېنستلی ځکه په کور کې نور رونه سته او فلان او فلان هر څه سته لیکن دا هغه د خاوند کره ده او دی پسې راغلی بیا خو په کمره کې ورسره ناست په خونه کې ورسره ناست خپل بانډار به ورسره کوي دا خاوند خویندې خو نو بیا نسي وله راکړلی نه بل څوک وله راکړلی وایي په خورلانه پسې راغلی او دا زنانې ته هم پکار چې د خاوند په غیر موجودګۍ کې د هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د دې خونې له راسي که داسې یوازې څوک رالی هغه له دې نه ورځي او که ورځي هم باید خپله خواشه ورسره وي یو سپین سری ورسره وي یو داسې څوک ورسره وي چې په هغه کمره کې ورسره ناست وي دا موږ شک و شبه نه کوو شریعت هر هغه لاره موږ ته راښیي چې هغه د خطرو څخه سړی راګرځي هغه د مستقبل د پریشانیانو څخه سړی راګرځي ځکه زموږ مشران وایي د نارینهو کې چې اصول مات خو زړه دې نه ماتېږي لیکن د زنانو په ترتیباتو کې زړونه دې مات اصول دې نه ماتېږي که څوک په دې خوا به دی چې ولې ما کور ته نه پرېږدي یوازې را روان دی په د اکا زوی دی یا د ماما زوی دی یا د خاله زوی دی یا اخښی دی ګسه یوازې را روان دی په کمره کې د دې زنانې سره بانډار کوي او دی پر دې خوا به دی چې ما ولې نه پرېږدي تعلق ختمول غواړي ختم دي دا تعلق حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی دی چې دا تعلق دي ختم دي دا در هغه تعلق ختمېدلو بیا دی چې بیا په غلطه طریقه سره ختم شي بیا په بدی بدل شي بیا په دشمنی بدل شي په دنیا کې هر شی د اعتماد او د بروسې وړ دی لیکن انسان د اعتماد او د بروسې وړ نه دی یو سړی چې پر ځان اعتماد او بروسه نه ساتي الشباب شعبة من الجنون دا ځواني د لیونتوب یو شعبه ده عند شهوت عند الغضب عقل کار پېژني نو زه دې ټولو ته خواست کوم چې د چا خاوند مسافر وي د هغې کور ته مه ورځي
د یو چا خاوند مسافر دی هغه زنانه دي د بل چا کره هم داسې په ازادي سره نه ځي او هغه زنانه دي هم خپلې کمرې او خونې ته څوک نه پرېږدي که چیرې روښانه او خوشحاله ژوند